السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر یاستئ. راته دوستانو نن درته ډېر جالب معلومات درکوم چې هغه دا چې موږ څنګه کولی شو موږ دا کمزوري دماغ تیز شي. نن سبا د هر یو انسان دماغ ډېر کمزوري سوي دي او ډېر په کمزورتیا روان دي. نو هغه کوم عمل دی چې موږ هغه وکړو د هغې وجه باندې زموږ دماغ تیز شي. نو دوه تجربې لرم او دا مې تاسو ته راوړي دي چې انشاءالله په دې سره به ستاسو دماغ تیز شي. نو لومړی که تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل بټن هم ووهئ. راځو موضوع ته چې څنګه کولی شو کمزوري دماغ تیز کړو. لومړۍ تجربه هغه دا چې کله هم سهار راجګ شي نو وګوره هغه اولیني 3 کسان چې تا ورسره ملاقات وکړه د دوی د کالو رنګونه ذهن کې وساته او د دوی نومونه ذهن کې وساته. او بیا د هغې نه بعد وګورئ چې تاسو اولیني کوم 3 ګاډي وکتل یعنې 3 موټره مو وکتل چې په لاره تېرېدل د هغوی د ګاډو رنګونه په ذهن کې وساته او د هغې ګاډي د نمبر یعنې د ګاډي نمبر هم ذهن کې وساته چې د ګاډي څه رقم رنګ او کومې نمبر و دغه ذهن کې وساته. نو چې کله یې دا ذهن کې وساتل چې کله ویده کېدلې د خوب نه مخکې په داسې ځای کې به کښېنئ چې هلته د هېڅ یو شي شور هم نه وي، خاموش ځای وي چې هلته کښېناستلې نو ځان سره سوچ او فکر وکړه او دغه سهارني اعمال چې کوم دې په نظر راغلي وو دغه بیرته ذهن ته راوله چې سهار ما چا سره ملاقات کړی او ما څه رقم ګاډي کتلي دي، نمبر یې څه شی و، رنګ یې څه شی و او د خلکو نومونه او څه رقم کالي یې اچولي وو. دغه هر څه کوم دی چې سهار په سترګو لیدلي وو دا ټول ذهن ته راوله. دا تجربه تقریبا 1 هفته وکړه. 1 هفتې نه بعد به انشاءالله ستاسو دماغ کې ډېر فرق راسي ځکه په دې باندې ډېرو خلکو تجربه کړې ده. او د هغې نه بعد بله تجربه هغه دا چې کله هم لمونځ کوئ نو کوشش کوئ چې دا سجده کوئ اوږده سجده کوئ ځکه کوم انسان چې اوږده سجده کوي دې سره د انسان دماغ تیزی کړي او نبي علیه السلام هم فرمایلی دي چې کله تاسو لمونځ کوئ نو سجده اوږده سجده کوئ. په اوسني وخت کې ډاکټرانو هم دا تجربه کړې ده چې کوم انسان اوږده سجده کوي په ده سره د انسان دغه دماغ تیزیږي ځکه د هغه وینه ټوله سر ته راسي او دې سره د انسان دماغ تیزیږي. امید ده چې دغه ویډیو به مو خوښه سوې وي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.